عکاسي د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده. عکس د یوې شیبې یادداشت خوندي کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یادداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسي د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شوه. عکاسي ته فوټوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په 20مه پیړۍ کې د رنګه عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې 20مې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي. خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي. مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي. پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. ښه عکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوښۍ احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې عکاسي لوستې چې په مني کې څرنګه عکس ښه راځي. منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی. د له خاطره چې اول خو ډېر ښکلي رنګونه دي طبیعت کې، او بل د له خاطره چې په مني کې لمر ټیټي. کله چې لمر ټیټي دا رڼا ډېره تیزه نه ده. د عکاسۍ لپاره بهترین رڼا ده. عادي عکاسان چې دي په وړي کې نور وختو کې د سهار چې لمر راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر چې مخکې لویږي. لمر باید مخامخ نه وي. مخامخ نه وي. هغه خو دلته وبښئ، دلته کله ناکله ځینې کسان چې یو چا عکس اخلي چې لمر مخامخ وي سترګې ډېرې وړي او هلته تیز لمر ده. او نه ما وبښئ، زما مطلب دا چې په مني کې لمر کله چېرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړ یم، تاسې زما عکس اخلي. عکاسان عادتاً هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغوی بیا یو څه وخت هم انتظار چې دا فوکس برابروي او لنس برابروي، سترګې وړي، سترګې وشکې کوي. نو دې سره بیا څه کوي؟ هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورترې عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده. یعنې له اړخه باید عکس واخیستل شي. له اړخه باید عکس واخیستل په سیوري کې عکس واخیستل شي، مثلا د ونې سیوري لاندې. یا خو ونې کې بیا په مني کې خو ونې اکثره ونې بیا سیوری نه لري که نه، غیر له ځینو ونو. د سیوري خبرې ته مې اشاره وکړه. هغه ونې چې پاڼې رژېدلې، خصوصا په دا اوس د مني په وروستیو کې پاڼې نه وي په ونو کې، په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډېر د توجه جلبوي؟ کسان په مخکې له غونې چې دا پاڼې توی سي عکسونه اخلي، رنګه پاڼې یا یو ونه مثلا زیړې پاڼې ولري او نورې ونې خړې وي، یا مثلا نور رنګونه ولري. هغه وخت کې د عکسونه ښه راځي. د ونې دغه پاڼې توی سي نو هغه وخت کې حتما واوره به ووري، او واوره چې ووري دا د ونې شاخو باندې واوري که نه، او هغه خپل رنګ ورکوي، او خپل هغه د ونې هغه شاخې دغه سترکچر روخان یعنی تاریخ کاری راباسی دغه ځای کې مثلا دغه د ونې چې پاڼې نه لري چې واوره باندې ووري، یا شاته مثلا سپین واوري، یا بل لغې چې دغه راسي تضاد د رنګو راسي، خو کې به ښه ښکاري. ده په دې کې شک نشته چې تضاد هنر دی. په ټولو هنرونو کې تضاد یو ډېر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې نه تضاد هم هنر دی. مثلا د ونو پاڼو چې تاسو اشاره وکړه، هغه ونې چې ټولې پاڼې لوېدلې دي، فرضاً پورته یوه پاڼه پکې بنده ده او پر رالوېدو ده، که دې چېرته یې دې عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نه وي. زیاتره عکسونه یا
چې خلک اخلي همیشه په عکس کې یو تغییر سي هغه شی هغه منظره کې تغییري یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی او پانی په دغه کې نور شي ني توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډېر پانی دی مګر یو پانی بل رنگ لري او زیاتره خره سي دغه عکس په حساب هغه مهم شی سي اما یو تمرکز او فوکس پام دی باندې وسی چې د خلکو توجه مالته جذبوي او دغه یو پاڼه خپل داستان لري نو دا سه ما په نظر نه پیغمبر څوک کوي چې غوته خپل داستان جوړ کړي د عکاسي هم یو هنر ده عکاسان چې عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پاڼه سالته دا نو دغه مقاومت کی چې تر اوسه کوي چې په ونه کې پاتې سي تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لغه ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي رښتیا وایي زه زیاتره وخت چې زما عکس اخلم مخکې یو دغه لرم ایډیا لرم مفکوره لرم چې عکس اخلم مګم زیاتره وخت د عکاسي وخت کې بخي دغه داستان تبدیل شي نظر په منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي چې په مغلایزه کې زم مخامخې مسره په طبيعت کې کله نه کله ټول هنرونه هم د سیوی په زړه کې دی یو سیوی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراشو مخکې چې مونږ یاد کړه مثلا پاڼه نه د منی د ورسیو شپو ورځو د دغه شپو ورځو یو ونه ده یو پاڼه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو وړنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسي له خاطره شاید ډیره جذاب وي ګورم ستاسم کې دای څه عکاس راسي ډېر څه زه د داستان په حساب دا خبرې کوم او نه رښتیا ده همیشه وایم چې هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اون جذاب نه همیشه تاسو خبرې یو پاڼه یو د ځاله مثلا یو شی یا مرغی که چرته ونه ترغلی هم دا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا د ونه هغه مثلا دا شکل سی او انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان ډېر خلک یا کسان عکسونه او په ژمي کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دي لکه په افغانستان کې سپیدارم دي ته ورته دي تنی سپینې دي پورته پانی بیا پانی سره رسیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله له دغه سره یو د سیو هغه تضاد نه رامنځته کوي چې دغه ونو عکس څوک واخلي او دا ونه زیاتره په وخت کې ښکاری سه شاته مثلا د بل رنگ ونی خړې یا د صورتي ناجو ونی چې شنی یا شنی یا زیاتره وخت دغه سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکړي چې داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزاحم شیان مثلا د بل ونه څنګه د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې رانولي او کوشش کې دا شیان چې د سترګو پام نور شان بل خواته ونړي او دغه مثلا نیتا هغه شی سي هغه سبجیکټ دستا انتخاب کړي غوته واړی سي دغه شان مزاحم شان لري کتري دا تاسو جالبه کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانۍ ده زړه ده یو برخه را نړېدلې ده ای خواته یو بل ونه ده دغه په دې ورستیو څنګه باندې دی ځالي هغه ورستي خاشاک پراته دي دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې مزاحمت لمنځه وړي البته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سړی او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه مهم شي نه یا جذاب شي نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا لیدونکي دغه کې فکر دی خو او خاطر به حساب باسي وو یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دي وچونه په خپل د ژوند انجام دی
رنګ ځاله په خپل د ژوند انجام دی، یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستی سي دا مثلا داسې ځای کې راولي یو د په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي یو مثلث ترې جوړ کړي سه یو کونج کې مثلا دا ودانۍ ده، یو کونج کې ونه ده او دغه ده، بل کونج کې یو بل شی ده. ایدل خطر کته یو د بل شاته راولي او نظم نه لري، دغه نه لري، د عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکړي. کته یو نظم په د عکس کې ول واچوي چې هغه مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي چې عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولي، هغه چې کله انسان عادت لري ورته چې هغه چای ته اول فکر کیږي. یعنی که چېرته تاسو د څه توضیح کوي واضح کوي، مثلا فکر وکړئ چې یو پاڼه ده، دغه د زما مخ ته یو پاڼه پرته ده، په دغه پاڼه کې که دغه یو برخه نیمه عکس وي، په دې عکس کې باید د کدرې مختلف شیان وي چې ټول په خپل منځ کې سره ارتباط لري، درې سره باید معلوم شي. درې واړه باید خپل فاصله څرنګه وي باید سره مهمه نه ده، فاصله مهمه نه ده، سبخیر دغه ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده. دا خلک باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړي به حساب شکل دی. یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیواناتو، مثلا په منی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي، ممکن عکس شه راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي، بخاري لګولې ده، دود پورته کیږي، اول ته له دود کټ سره یو پښو غونجه منجه ناست سره او د دې عکس اخلي. جالب نه؟ ډېر جالب ده. نه یوازې د حساب الته سړی خي سه په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړی دي او خصوصا پیشکم حساب ځان دغه کی ټولي او التم نظر په غوډه سه په کوم کمبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستانه لید ولري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه دا ډېر ښکاری، مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسي راسي، مګر موږ مهم ده پېښو ده چې هغه راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاري چې معلومه ده بخاري ته ځان ته ودی. یا مثلا په بیرون سړی وګوري ډېر ښکلي عکسونه هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته دغه څه ورته وایي دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس او تراژیدي صحنه په حساب د جوړي او ډېر ښکلي ښکاري. وبخښئ تاسو لړۍ یاد کړه، لړۍ ګوره په مني کې ډېره وي او لړۍ یو ډول هغه دی، یعنی انسانان په رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وي چې یو شی پیدا کړي، تجسس کوي، او لړۍ داسې یو شی دی چې له سترګو ځینې شیان پناه کوي، په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو، حتی که دغه اسب نیم په لړۍ کې نیم نه یو جذابیت پیدا کوي چې همداسې ده او همداسې ده د لړۍ بیخي او بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل ښکلی او مفهوم ورکی عکس ته زیاتره وخت د غبار سی مثلا د بعضی ونی او پکې ورکی بعضی ونی کاری الته ډېر ښکلی منظرې کوي چې سړی په دغه غبار کې را پیدا کی سل هر سړی هر عکس چې وغواړي پر خاطر چې وګوري یو ښه منظره پیدا کیدل خاطر چې هغه مزاحم شان دغه غبار شاته ورګدي. نو که چېرته د مرکې په پیل کې مو مني ته اشاره وکړه او د مني عکاسي باندې خبرې کوو، نو لړه یا غبار خو اصلا د مني هغه ده، د مني تولید ورته وایي دی، نو په دې حساب باندې په مني کې عکسونه ډېر عالي راځي. دماغ خپل ډېر خوښیږي، زه خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې په زړه پورې عکس واخلم په مني کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپل کې څنګه سپرا کېم او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم، زما مثلا د ولتاوا د سین
دغه پولونه سدي دغه شاوخوا سه اخلي یو عکس مثلا د پل په سر ولاړې مثلا چارلز پل په سر یو کس یو سړی ما یو څوک راځي لغې خوا دغه ناراضي یعنی شاته نه لیدل کیږي له خوبان راوځي او ډیره دا جالب عکس او بعض وخت مثلا دغه غبار څه ده همیشه یو آسان نه بعض ځای کې غباري بعض ځای کې نه یو کله چې د المارم بعض ځای کې سه ځلیږي او په یو محل کې یو خخ کولای شکل ل پاسه په دغه کې جوړي د عشاء غوندي مثلا لکه څراغ سره اچولې او څراغ سره اچولې د المار ته تاسو اشاره وکړه زه خپل ورته متوجه شوم د من المر ډیر شایسته د من المر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن یعنی طلایی المر وي او دا طلایی المر ډیر جذبي انسان همداسې ده کنه خو په عکس کې بیا نه راځي د خطر سړی باید د کمرو خپل کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول څه کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کو غوړي ګرم عکس واخلي سره قمي واخلي کو غوړي سوړ عکس واخلي سره قمي واخلي دا ګرم سوړ څه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا تیز رنگونه مطلب نارنجي رنگونه د اصفر رنگونه د زیل رنگونه د شانتي او سوړ رنگونه سي زیاتره آسمانی رنگونه دي او د سړه رنگونه غدي ست یو ځای کوټه سي رنگه د سړه هس کې زیاتره مثلا د شین غابي رنگ سي دغه کې کور رنگ کې خپل هس د سرته کله سي زیړ یا نارنجي وکي د کور کې او تو دا طبيعت کوم ډیر او عکاسي کوم ډیر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وغړی تو رنگ واخلي باید الته سټ کې دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اتومات دا عکسونه اندازه کی واخلي اتومات دغه کې وایټ بالانس جوړي یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست وما یعنی دغه کومه د خطر سه زیاتره خبره مې وکړه منی کې المرلک دا او د سوري وایټ بالانس په حساب وایټ بالانس هغه ته وایي چې سپین باید دغه کوم سپین راسي په عکس کې سپین راسي